افغانستان د ویاړلي تاریخ په یو ځانګړي ولایت کې قرار لرم چې هغه د غزني ولایت دی او بیا په غزني کې بیا تاسو د غزنویانو د امپراتورۍ ډېرې خبرې به تاسو د تاریخ په کتابونو کې لوستي او سلطان محمودي غزنوي بیا تاسو هم پیژنئ او دا د هر یو افغان فرض به وي چې دا فرض دی چې د خپل ګران وطن ښکلې منظرې هغه تاریخي سیمې چې تر څو زموږ راتلونکي نسلونه د تاریخي سیمو څخه د خپل تاریخ څخه خبر شي. نو نن زه د سلطان محمود غزنوي د والد محترم په مقبره کې ولاړ یم. د مقبره ده او انشاءالله تعالی زه غواړم چې په دې باندې زه تاسو ته لنډه معلوماتي ویډیو جوړه کړم. انشاءالله تعالی دلته ما سره د غزني ولایت د اطلاعات و فرهنګ دغه سیلبین چې کوم یو چکرې ورکوي سیاحت ورکوي د دې برخې مسؤل لا سره هم دی دې سره په انشاءالله تعالی خبرې کوو او زما یوازینی هدف هم دغه دی چې زموږ راتلونکي نسلونه هغه ځوانان چې هغوی یوازې په کتابونو کې دا خبرې لوستي دي غواړم چې د غزني ولایت دغه تاریخي سیمې تاسو د کیمرې په سکرین باندې در ښکاره کړم او که ووایم نړیوال چې هر وخت همیشه هڅه کوي زموږ او ستاسو د کمزوري کولو یوازینی وجه دا ده چې هغوی زموږ تاریخ مطالعه کړی دی زموږ مشران یې پېژندلي چې موږ په نړۍ باندې باچاهیان یې کړي دي نو هغوی وایي که دا قوم چېرته یو ځل بیا راپورته شو نو بیا به دوی یو خپل هغه لوی امپراتوري چې تر هند او تر ایران او تر اصفهان او تر سمرقند پورې زموږ باچاهي او یو لوی افغانستان دو بیا د افغانستان را جوړ کړي او په همدې پار باندې تل هڅه کېږي چې افغانان په یو ډول نه یو ډول په جنګ کې وساتل شي کمزوري شي خو الحمدلله د امن او د امنیت په راتګ سره نو ورځ تر بله افغانان ارامه شوي دي انشاءالله تعالی د ترقۍ او د پرمختګ لور ته به ورځو. ډېرې خبرې نه اوږدومه راځئ د سلطان محمود غزنوي د پلار قبر ته ورځو او د اطلاعات فرهنګ د مسؤل سره هم خبرې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. نوشینواری صاحب تاسو ته د غزني لرغوني ښار ته ښه راغلاست وایو. موږ او تاسې چې چیرته اوس قرار لرو دغه د سلطان سبکتګین د زیارت ګمبزه ده چې په همدغه ځای کې سلطان سبکتګین خاورو ته سپارل شوی دی. دی چې و په 942 میلادي کال کې زیږېدلی دی تر هغو وروسته یې په پنجاب او کابل شاهانو باندې حملې کړي دي هغه ځایونه یې نیولي دي او داسې په تاریخي شواهدو کې ځینې روایت داسې وایي چې سلطان سبکتګین کومه میرمنه چې وه دا د لرغوني زابلستان یا د اوسني زابل له غلجي قومه څخه وه چې په خپله سلطان محمود غزنوي هم د همدوی له بطن څخه پیدا شوی دی. نو دی په 990 میلادي کال کې وفات شوی دی او همدغه مقبره ده چې په همدې ځای کې دی خاورو ته سپارل شوی. ډېره زیاته مننه. سلطان محمود غزنوي د والد محترم په مقبره کې ولاړ یو مزمل هوتک صاحب خو د تل په څېر راسره دی انشاءالله. نو هوتک صاحب دا که ته ولولې او دا نو بسم الله الرحمن الرحیم مقبره سبکتگین ناصرالدین سبکتگین بن جوق که در حدود 331 هجری مطابق به 942 میلادی تولد یافت و بعد از الوبتگین حاجب الحجاب به سامانیان شد. به روز جمعه 27 شعبان 366 هجری قمری 20 اپریل 977 میلادی در 35 سالگی بر تخت سلطنت غزنه جلوس نمود و تا لغمان و فتح کرد و در سال 376 هجری قمری مطابق به میلادی 986 میلادی جیپال و کابل شاه را در لغمان شکست داد و داد تا رمضان 386 هجری 994 میلادی خراسان را به دست آورد و وفاتشان در میان بلخ و بامیان در شعبان 387 اگست 997 میلادی واقع در اینجا مدفون گردید رحمت الله تعالی.